راي کو څوک دغه په دې ټیم کې موږ سره غپ شپ لګي غریب او مالدار یو شی دی. زه دې ته سمې ته صرف دور څه نه زه ورته وایم چې زړګا زه میډیا ته نیم ناستی میډیا ته زه نیم ناستی زما خپل کارونه زه د کور مشر یم وروره که پیسې لګي ما نه تپوس کېږي که چې شی اخلي ما نه تپوس کېږي که هر څه کوي ما نه تپوس کېږي زما په سر ډېر کارونه دي زه صرف دې ملګرو له راځم صرف چې یو اتو میاشتو کې تقریبا ما دومره د آی ډي ورسوله مطلب زه دې ملګرو سره ګپ لګوم زما مقصد دا نه دی د خبرو چې یا زه ووایم چې زه د میډیا سټار یم یا داسې یم ما خبره کته داسې مراتاو شي خبره یو ده او کولټه مراتاو شي نو خبره یو ده یو ده ګوره شکیلا تا پہچان چې دې زه په میډیا باندې پروسه نه کوم زما پہچان دی په میډیا مې پہچان په میډیا یو منټ له چوپ شه ستا پہچان چې دې تا چې خلک پیژني تا چې خلک نن شکیل په نوم پیژني د دې سوشل میډیا د وجې دې پیژني ته د کور نه چې راغلی که نه نو ته په داسې نه راغلی ته مطلب ته د دنیا سټار یا زه د دنیا سټار نن چې زه سیمي خان یم که نه او ما دا خلک پیژني ما په دې سوشل میډیا محنت کړی دی ما هغه ټایم محنت کړی چې هغه زه سټار یم زه د کور نه سټار یم زه د میډیا سټار نه یم زه د کور نه سټار یم کوکو دا که داسې مراتو خبره یو ده او که داسې مراتو کې خبره یو منټ زه خو پې پوهیم چې یوه ده خو بیا نه یو منټ کور نه نه کور نه ماته داسې غوټۍ لګېدلې دي پلار هم راته لګولې دي رونو هم راته لګولې زه د کور نه سټار راغلی د میډیا سټار دی شکیلا ته که ډېر هم ته وراتو شي او که ته ډېر هم څه ووایې دا دنیا خلک دي زما په وینا کې ما سره لګیا دي په کمنټس کې ها کې ها وایي ته په کمنټس خو خیر دې په پړاولو به یا پوهېږي یا په اردو په پښتو خو به پوهېږي که نه د دنیا چې ته ډېر هم تاو راتاو شي چې کومه پورې دا سوشل میډیا وي که نه ګوره زه د سوشل میډیا نه آوټ شوم زه د خلکو د سترګو نه غیبه شوم زما یو پہچان پاتې شو سیمي خان بالکل ٹھیک شوه زه خلکو پیژندم خلکو به یې هلکه بیا سیمي خان مې پیژنده ډرامو کې به چې راتله نو سیمي نه زه چې کله بیا په سوشل میډیا باندې رالم ټیک ټاک باندې رالم زه خلکو بیا پیژندم بیا هغه د سیمي خان بیا راله زمونږ پہچان هغه پورې دی چې کومه پورې مونږ په دې سکرین باندې مطلب دا دی لکه دا میډیا ډک ټوپک دی چې څه ټیم دی خلاص کو خو ډاس کوي که یې خیدي نه هېڅ هم نشته ځکه پې زه اعتبار نه کوم حق زما خبرې لرالې ځکه په دې باندې زه اعتبار نه کوم دا نن زه مشهور یم په دنیا وړ دنیا باندې ګرځم سبا دې زه ووتم هېڅوک مې نشته دا میډیا چې دا که نه دې میډیا د وجې ته شکیلې چې کله دا میډیا داسې بنده شوه د شکیل پہچان ختم شو بالکل شکیله دا ومانه داسې پہچان نه کنه ختم شو داسې یاران دوستان مې ترې ایستلي یا منټ داسې یاران دوستان مې ترې ایستلي چې سر هم را باندې ورکوي شکیله ته اوس هم پوه نه شوې شکیله صبر وکړه سیمې ته هم صبر ستا دوستان هم شته ستا مینهوال هم شته خو هغه بس د کیمرې شاته دي چې کیمرې نه شاته کم ته خلک پیژني په ملکونو کې هغه ته خو ځان نشي را رسولی که نه نو سوشل میډیا په ذریعه باندې تا سره خبرې هم کوي ای تا سره ګپې شپې هم لګوي ته چې کله لایف راشي تا ته خلک د بار ملکونو نه هم ټلیفونونه کوي د لندن نه د پاکستان نه د هر ملکونو نه ولې درته کوي چې په سوشل میډیا باندې ته راځي چې ته د سوشل میډیا نه آوټ شوې شکیل پہچان ختم شو زه به خپل ځان تا ته یاد کړم داسې مې پکې جوړ کړی دی داریان ماته د کم ځای نه میلاو دی د اسمان نه راغورځېدلی دغه د میډیا نه یو دوست میلاو دی قسم دی دا ایډي ما زه چې کلي ته لاړم ایډي ما ایډي ټسولې ما نه ده ایسته مې بلاک کړله او دا اریان دی اریان ته چې د شپې راشي که نه د شپې ته په ټریله کې ناست یې دا ستا د مزدورۍ ستا د رزق ګټلو ذریعه ده که نه ته چې دلته راشې ته په سوشل میډیا راځې که نه راځې که نه سوشل میډیا تا پسې نه راځي ته سوشل میډیا ته پیسې واچې ته پای کې کارډ لوډ کې ته بیا ډاونلوډ کې بیا ته د میډیا کولو کې نو ته د میډیا محتاج یې میډیا د چا محتاج نه ده دا خبره یاد ساته زه یې نه یم محتاجه ما له یې څه ګټونې را کړي چې وخوره څه شی را کړي دا څومره زما مینهوال دې ټیم کې ګوري ځان نه خلک بره ګوري شکیله مې صبر وکړه شکیله ته چې هغه څو ورځې بیمار وې ته نه راتلې که نه نو اوس سیمې هم زما ډېره ښه ملګرې ده څنګه چې ته زما لکه د ورور غوندې کې ملګری که نه ګوره چې ته نه راتلې نو هر یو به راتله ما ته به کمنټس کې شکیل چېرته دی تا ته مې کمنټس په وین بکس کې کړی نو ته خو پې پوهېږې نه
بیا چې کله نو هر سړی خو تا ته نشو در رسېدی که نه چې چا تا سره رابطه وه نو هغه در سره په واټساپ کې په یو ځای کې په بل ځای کې رابطه وکړه که نه شکیله ته چېرته یې په سوشل میډیا نه خو ته ورک وي که نه هر سړی دې تپوس کوو نو که زیات تپوس وکړي یو هفته دوه میاشت به دې دا د سوشل میډیا نه اته لاکه کسان به دې وکړي دا سوشل میډیا نه ده سوشل میډیا په سوشل میډیا په ټول عمر کې به زما غوندې به نونوګانې لس راشي لس به لاړې شي ټیک شوه سوشل میډیا د چا محتاجه نه ده د سوشل میډیا موږ محتاجه یو یالا کسی نیم محتاج زه ځان له مزدوري کوم ګاډی چلوم زه هېڅ له محتاج تا ته داسې نه وه چې ته محتاج یې تا ته شکیله داسې نه وه چې ته یې محتاج یې تا ته دې پیسې درکړې لکه یو بټیر خبرې ته دې غوږ نیولی لکه بټیر چې دې نیولی او دا چل پې کوي زه خو هسې راځم زه هېڅ له محتاج یم ګوره ته د بټیر نه کم ته دومره غوندې چرګوټې غوندې چنچڼې غوندې یو په دې چرګوټې داسې راټول ناست دی ته د هغې نه کم خو نه سیمې زه ته یو خبره وکړم راشي تا سره موږ ښایسته ګپ شپ ولګوو تا سره موږ خنداګانې وکړو ته موږ سره خبرې وکړې یو ګپ شپ ولګي یو انټرټینمنټ ولګي یو بل له یو عزت ورکړو یو مینه ورکړو بس دا زندګي ده موږ څه غواړې مې دا خوله کې مسواک وهه خبره واوره ماړې مننه ټولو ملګرو نه مننه علامه آباد لرک جنازه به مې ډېره درنۍ داسې معلومېږم پوه شولې انشاءالله که خیر یې خلک مې ډېر ملګري دي که چېرته مړ شو یا منټ ګوره په میډیا باندې هغه سړی ګرځي چې څه محتاجي لري زه خو محتاجه نه یم خو زه راځم یاران مې پکې جوړ کړي دوستان مې مسواک تا چې زه پویم ما به ته شته دماغونه تش مسواک کوه او بس خانده را خانده خو تاسو ته یو منټ نه خبره واوره تاسو خو ته پیسې ویستې ما ته څه کوتک دغه ویستو بادرک نو ته نن چې دلته شکیلې پسه شکیلې خو همدغه میډیا تا عزت درکړی نو ته په تا باندې چا څه کوله لږ ډرایوران ګرځي ټریلې چلی یا خو عزت یې راکړی دی عزت خو یې راکړی ملګري دي یاران دي دوستان دي خو زه خو پرې نه پوهېږم والله که زه په دې شي پوهېږم دی کوکو ته پته ده زه وایم چې تاسو خو ترې شوړې ویستلې نو ما زه خو هسې ګرځم نه دا خو ګوره ډرامې کوي شکیله صبر دا خو ډرامې کوي فلم کوي یو کار کوي که نه ډرامې کړي دي مونږ غانې کړي دي مونږ موډلینګ کړی دی مونږ په دې باندې ډېر محنت کړی دی مونږ پاکستان کم دي 12,000 ډالر خدای دې غرق نه کا تا سره 12,000 اوس هم په دې اکاونټ کې پراته دي خوله کې مخامخ مسواک وایي ته ویزه اکټر یم محنت نه کوي لکه اکټر نه دی شکیله د دې اوس تا خبره ولا مړ اکټر ته زه څه اکټر خو ځان ته نه وایم زه خو ګوره یو وار څه یې که نه د شکیله که د شکیله تا باندې ما نن پس نوم کې خو مسواک شکیل مسواک مشکل نشته دی صحیح ده گپ لگو گپ خبره واوره زه مین مقصد له چې راغلی منو نو والله واده $13,000 ټیک ټاک کې ګورم واده پکې ځان له کوم والله که نه مزه ستا ملګري مزه تاله په دې کې ښځه ګورم په ټیک ټاک کې څوک نه څوک به لو ګورو که نه ما خبرې ته دې نو غوږ دی په ایمان که نه که په اکاونټ باندې پوهېږم یا په اکاونټ راسئ یا قسم درته خورم خپله تنخوا مې سراپې ته ځي که نه او والله چې پاسورډ یې هم راځي او پوهېږم پرې نه چې دې نه اوس دا پیسې راوباسم والله بل چاته وایم بله ورځ سعودي ته ایسته مې ګاډی برابرا کو مال حرامي شانتې دی پیسې جب کې وانه چې یو ګیر ونه لګئ په ایمان هغه راله راویستې قسم دی حقیقت کې درته وایم نه سیمې زه درته یو خبره وکړم که نه مالته نه بوجۍ ماښام راځم ماښام دا بوجۍ نه ده وره شکیله چې کله په سوشل میډیا باندې راځي په دې میډیا باندې که نه یو کوشش کوه چې تا سره څومره جینکې راځي مطلب ښځې تا سره څومره لایف راځي که نه نو یې سره په داسې الفاظ باندې تا ماته یو ورځ ویلو چې زما ویډیوګانې خلک ریکارډ کوي تا ماته ویلو که نه کوشش کوه تا دا ګپ شپ د خلکو ډېر خوښ دی زما هم ستا ګپ شپ خوښ دی زه اکثر به ما کوکو ته وایم شکیل به زه ځان سره په ټکال باندې ته ما ویلي مو کوکو یاد دي شي ستا د مور زما ګپ شپ خوښ دی نو ستا ګپ یې نه دی خوښ او زما ګپ یې خوښ دی ستا د مور نو ته خو پرېږده نو ته کوشش کوه چې ښایسته ګپې شپې لګې مطلب داسې الفاظ مې استعمالوه چې انسان پې بد ښکاري یا لکه په والله که نه دا جینکۍ یو نیمه راشي زړګا په زوره وایي چې ما نه ویډیو وځي
او زما خو خوله سوری ده کله کله پکې ایسته راتاو شم په کچې کې نو ویډیو ایسته وکړي کچې ته مه راکوزوه کوشش کوه هر چا له اوس یوه لکه مطلب غلطې خبرې درته کوي اوس مطلب یوه دغې غلطې پلته درته وکړېږي نو ګوره ته ووایه چې زه 2 ګنټې لایف چلوم نو انسان د 2 ګنټو کې خامخا هغه نه خو تېرو ته خبره وځي که نه اوس هغه غلطې کې راتاو ګوره شکیله کوشش کوه چې غلطه خبره نه کوې د هغه نه دي د هر سړی ریکارډینګ کوي او بده خبره ده مې داسې خبرې دي نه فضول خبرې دي نه جوړېږي نو کوشش کوه ستا دا ګپ شپ د خلکو خوا ته چې راشي دا خنداګانې کړه د خلکو خوښې دي بالکل نو خو دغه ګپ شپ لګوم په خوله کې مسواک وهه کړته 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 خبره واوره نه په دې مې پوه که که نه ګوره په دې اډۍ کې ما څه پیسې هم شته دی که پیسې غواړې موله ور به کړم اډۍ هغه به وله ورکړم نورې دې نه غواړې والله که نور چوانۍ هم ورکړم په هغې مې ځان $60,000 دي شکیله څه پکې $60,000 ما سوی زه به اوس په امریکې کې ناست وی دلته پاتې کېدم هم نه خبره واوره داسې چال وکړه که نه چې یوه جینۍ راله وګوره بس ګورم نه له ښځه له کوم چې څه پته لګېله به چې ته بس په ارام شي سوشل میډیا نه به منې شي والله پټاکې پرېږدم هنګکې ته غلی یم لکه د مار نه بس کو تا له ښځه کوو تا له ښځه ګورو موږ تا له ښځه کوو والله کلي کې مې ډېر کوشش وکړو څوک یې نه راکوي تا له به ته غریبي چې ته روزانه په سوشل میډیا کله یوې ښځې سره ناست یو کله بلې ښځې سره ناست نه ماړې غریبۍ پورې راله خندا کړې ده بس ځکه یې په کلي کې نه کوم یوه هم نه کومه والله اوس ډېرې دي صفا خبره څه ډېرې دي خو هغه پیسو څه مینه کوي او زه هم چې ما څه څوک مینه کوي هغه مې قبوله ده وای شکلی دا به ډېره ګرانه شي چې تا سره څوک دا به ډېره ګرانه وي وی چې یارانه په شلتالو شکیله بیا خو پاتې ده شلتالونه زه به پالو کومه خو واده دې راسه وکړي پالو کومه یاره پوره شعر یې خبره واوره یوه جینۍ راڅه دلته راغلې وه بله ورځ یې ما ته یې ویل ملګري راته وویل چې دا جینۍ درته وایي چې پالو مې که نه پولاو مې که رشته پوه شوې ما چې دا پولاو پکې لا کم خوراک دی پوه شو دا ما نه دی خوړلی صرف وریجې کې مې غوښه خوړلې جینۍ مې پولاو کړله پوه شوې سیده طریقه ده سیده خبره درڅه کومه ګپ درڅه لګوم غلطې ملطې خبرې نه کوم ښه صحیح مه دماغو کې مې خو فرق نه دی چې تاسو الټه پلټه جینۍ مې زړګا پولاو کړله او بس سترګې مرګې مې ورلېږلې په بکس کې پوه شوې کله ته دا چل کړه کله یې ته وخندل پوه شو جینۍ ورو ورو لینډ له راکوزه شوله پوه شوې کرښې باندې سر کېښود بس څه په سوانونو ملتونو اټېپلونه نه شانتې به مې ورلېږل ما ته رنګ وکړه پوه شوې نور خو نه پوهېدم نور خو پوهېږم هم پې نه بس یاره ټپلون چې مې ور ولېږو جینۍ لمبر را ولېږو بس غلی مې ور شپېلی کړو بس خبرې مبرې مو څه کولې پیله مې راضي کړله ما څه داسې بنګلې دي ټرکونه دي مړې تا به په موټر کې ګرځم پوه شوې ډوزې مې ورته ویشتلې جینۍ یاره وویل چې بس اوس سړی پساو دی بوډا هم دی زر زر به ترې خلاصه شه مرڅه به ما ته پاتې شي پوه شوې زه یادولم زما خو خپې کار نه کوي که نه ځکه یادولم پوه شو کله کله په ډنګورو ګرځم پوه شو ته غر شي شکیله تا په ټرمو شرطي ته دا خبرې په سوشل میډیا کې ته ما منې نه کې اوسه چې غول خو شاک مه خوره نو څه مې ویلې خپې مې اکسیډن والي یا لکه ته اوس په ما باندې بروسه نه کوې درته دا وګوره نو دې ځای نه کټ شوې دې ځای پورې کټ شوې خپه خو مې خود خرابه ده بوډا سړی یم وای مورې دا مخکې دا خو 2016 کې نه 16 کې که هغه کې 8 کې که زما خبره زما که لایف بند شو نو بس ګورې تاسو دا چې دې جوړې زه لایف نه کټ کړم ما سره بس 19% چارج پاتې دی ښه او ما چارج مې پکې لګاو بند شي خبره جینۍ مې راضي کړله ډوزې مې ورته ویشتلې پوه شوې جینۍ راله غلې شانتې وټساپ له ای وټساپ مې په بل چا ډاونلوډ کړه لمبر مې په بل چا و او که هغه ترې نقل والی ته نیم پوه شوې
خبره وره چې جنۍ ته مې مړه بس هغه مغه کوله او کله یو شی ورلېږه پراتو بنګلو نه تصویران وباسه او دې ته یې ورسینډ کوه چې داسې بنګله مې ده پوه شوې کله مې ورته ویل صدر کې مې ځای دی کله به مو ورته ویل ځان نه مې ورته پوره سوټاخان جوړ کړی و پوه شوې ها با جینۍ ورو شانتې راوښودله چې راوښودله وروره بس خبرې مبرې وایس میسج باندې مې ورسه کولې بس ګپ شپ مې ورسه لګو اخري مې ورته ویل مړې مال د خدای دپاره راته رنګ وکړه ګنې مرمه پراته کېږم نه دیزي ته اوس ګوره سیمي چې هغه جینۍ نه دی تصویرونه به یې پیک ایډونه چېرته ګانې مانې را لېږلي که نه او ډېره ښایسته جینۍ ښایسته ګانې وې لکه څنګه ځان واچوې پوه شوې داسې ګانې مانې به یې ما ویل دا ده زه څه شی څه خاصې کدو یمه پرې ورخوښی شوی یم مالم دا پوه شوې ها یاره جینۍ چې ما ته واټساپ باندې مو ته رنګ وکړو خو اول خو ویل ورور مې ده پلار مې ده مور مې ده پوه شولې نه یې اوچتو میسیجونه یې کوله خو اخري مې ورته وویل ماله ټیم راکړه نو ټیم یې راله راکړو ویل زه به تا ته په دې ټیم رنګ کوم هغه ټیم ته مې اوس موبایل داسې نیولی او ټیم ته ګورم چې دا ټیم به په ما څنګه تېرېږي ډوډۍ مې ورته پرېښوه سړه شوه رانه پوه شوې بس یاره کړت شي چې رنګ یې وکړو ها رنګ یې وکړو چې ورته ومې کړه ته صرف غاښونه یې کاره کېدو مال د تور دیوال نه اخوا شول زه یم خدای د غر که تور دیوال نه دی خبره واوره که نه ویل مور مې راته قارېږي مال د مور دې کور راشه چې تا ته په ما باندې قارېږي جونې غلی شانته نه پیسې مې مور لېږلې زه خو بیا په دې نه یم غلی شانتې ته رادې خوښ شوم خلک ته مې ویل دا لرېږه بلاک یې کول ولې ما ویل دا جینۍ نه د غر کښې بل څه شی دی پوه شوې ډایرکټ مې بلاک کړله زه شکیله کوکو زما ماشومان سکول ته ځي ناوخته دی زه به دا واړه موده هله تا واده کړی دی د خیر یار لکه د مارمن خو تا ته کوداله واله پوه شکیله ورانې مه کوه که نه دا زمونږ ډېره ښه ملګرې ګپ لګوم دسه لګوم نو خفه نه شي شکیله زما په خبرو ګورې خفه نه شي زما ګورې دا مطلب نو چې یا تا پسې مو خندا کوله زړګه قسم درته خورم که نه قسم یو منټ قسم درته خورم چې زه ستا په ترقۍ د ځان نه خوشحالېږم ډېر چې زه پښتون ترقي وکړي زه په هر چا خوشحالېږم خو په دې باندې ډېر سخت خفه کېږم چې لکه ما ته څوک سپک وګوري که نه زه قسم دی هغه ټیم کې زه یوه ګنټه بیا درته اوس که دا لایف ما بند کړو که نه او لکه مطلب یو سړي راته سپک وکتل لایف زه بند کړم 10 منټه بیا زه جاړم زما شکیله زما خبره وره ته واحد یو داسې ټیک ټاکر یې چې ته په ټیک ټاک راځې دا د کوکو ته ما ویلي ما ډېرو خلکو ته مې ما د شکیل ګپ شپ وخت ما کوکو ته ما ویلو یاد دي شي بالکل ویلي دي په ما ته ډېر ګرانې شکیله او موږ ته د چېرې سپک نظر نه کوو پوه شوې که نه موږ ټول یو شان دي یو انسانان یو ټیک شوه که تا له خدای پهچان درکړی دی تا له هم د سوشل میډیا د ټیک ټاک د وجې درکړی که موږ له الله پهچان راکړی نو موږ په ټیک ټاک باندې خو نه دی راکړی موږ د پي ټي وي نه د پي ټي وي نه په دې کې موږ محنت کړی دی موږ یې راکړی نو موږ ټول یو شان دي زما که په ځینې خبره باندې که یا زموږ په ځینې حرکت باندې ته خفه شوې نو موږ تا نه معافي غواړو زموږ په خبره ګوته بالکل خفه نه شي زموږ دا الله دې آباد لره زړګا زه درته وایم زړګا چې د دنیا نه دی مخامخ راته نه دی مخامخ راته کنځلې وکړې قسم دی که خفه کېږم خو چې ما پورې څوک خندا یا ځینې ټیم کې یو منټ زه په یو شي خفه کېږم زه په کنځلو اوس نه خفه کېږم ځکه چې کنځلو والا ته زه سپی ویم چې اوس تا ته مور او پلار دا تربیت زه صرف په دنیا کې په یو شي خفه کېږم شکیله تا اوس ما په سوشل میډیا وې کنه مې چې خیال ته خو سره خبرې کوي خو ذات سره کنه کوشش کوا کای ته هر سم وې کنه ته کوشش کوا ال عزت ور کوا په عزت باندې الله تعالی ډېر خوشحاليږي ته چې انسان مسلمان چې ما ته څوک لکه کنځل وینا وکي خزه کې اوس ما ته څوک کنځل وینا وکي عزت مې داده چان پالوي کوم ځان نه لري کوم بس خبره او دویمه خبره نو زما والله ته په ما باندې حقیقت کې ډېره ګرانه صفا خبره سې زه خو ځان نه پوهېږم هر چا څه ګپ لګوم ظالمه په ما باندې ګران نه وي تا څنګه ګلونه رولېږل ما وایي ما د شکل لالو ما په کال کې راواغستې ډېره مننه خو زما سره ګوره په دې یوې خبرې زه ډېر سخت خفه کېږم خبرې باندې څه
یو دا ګاډی شو چې دې ګاډي نه ماته څوک سپک ووایي ګاډي ستا ګټه ده ظالمه ته په دې باندې رزق ګټې ستا ګاډي پورې څوک هم نه خاندي یو لکه زما لکه مطلب ډېر خلک داسې ما سره ټیک ټاک کې راشي وایي ستا اوقات څه دی نو مطلب اوقات پورې زه ډېر سخت ماریان یم پې ربي زه ډېر زیات خفه کېږم ځکه چې شکیله چې یو انسان بل انسان ته وایي ستا اوقات څه دی که نه د یو انسان هم ګورې اوقات نشته اوقات ځکه نشته که نه چې کوم انسان په خاورو کې ځي که نه د هغه انسان اوقات نشته ټول به خاورو ته ځو که هغه سړی د کورونا راغلی د سعودي عرب باچا والله تښتېدلی او چې ته غره کې ځان له کور جوړ کړی او ښځه هم ځان سره نه پرېښوده دغه زمونږ اوقات دی وروره بیا به په پیسو څه وکړي بیا تښتو د سر باندې هم داړ راشي په ایمان هر څه رانه ایري خو زه د خلکو سو حقیقت کې زه ډېر لړزېدلی او ډېر ترسېدلی سړی یم صفا خبره دې خلکو سره زه ډېره مینه ساتم شکیله موږ باندې ته ډېر ګران یې موږ تا سره مینه کوو چې څومره مینهوال تابو تا سره مینه کوي خو بس ته کوشش کوه شکیله یو ښایسته غوندې ځان خلکو ته وښایه یو ښه شکل خلکو ته وښایه پوه شوې که نه دا سوشل میډیا ما چې موږ ګنده الفاظ استعمال کړو نو دا پته شته دا په موږ کې زموږ د مور پلار تربیت موږ کې ښکاري چې موږ له مور پلار تربیت څنګه راکړی دی نو کوشش کوه شکیله هر چا سره د په مینې باندې ملاوېږه تا ته به څوک کنځلې نه کوي په مخامخ باندې خلک به دا وایي چې شکیله مور پلار دقسې تربیت ورکړی دی مینې باندې زړګا ستړی شوم نور څه وکړم خو بلا کې کمیستان پال وکړم خو غر کړله په ایمان والله زه خو تباه کړلم قسم دی یا داسې جنکۍ والله په دې میډیا راغلې قسم دی لکه د ټوشي پیپر استعمال کړم او ویې غورځوله صفا کړېږم زه هغه پې ځان هغه د باندې ځان مشهوروي ځان یې راباندې دغه کو خلک اواریان ما ته بله ورځ پوره خبرې ویل تا باندې خلک ځان مشهوروي ویل ته ځان نه مال زه خلک څه کوم یا لکه ما ځان مشهوروي کوم هر څه کوي خپل خره به ولي په ایمان دې کې داسې جنۍ تا به یوه ویډیو مخې له راغلي ما ورته ویلې ما له په اخري پټي کې دې نیکه فصل شیندلی دی ویل زما ترور د زیدله کومه ویډیو کېدی چې تا په یوټیوب یا په فیسبوک په مخې درغلي په میلیونو کې روانه ده والله دغه جنۍ چې ما له راله قسم دی وی خندل او زه اوس بره شکل سره علم او زه به مشه او په دویمه میاشت وکړه په میاشت یې بلاک کړلم زه څه وکړم زه نور دوی څه وکړم نه خو ما چاته زیبا ګل را سره راځي صفا خبره که زه غلط وی یا ما کنځل کوله یا زه داسې مطلب بدعمله وی یا مطلب داسې لکه ښځو ته ما سپک نظر کولی یا ما څه نور څه کولی نو زیبا ګل په شانتې ښځه ما څه کیني لایب چې هغې 11 میلیون فالوور دی او قسم دی ځینې ټیم کې ما نه خبرې خطا پتا شي دی کوکو ته پته ده د زما لایب کې او هغه غریبۍ سته وخاندي پته ده ورته چې داسې ګپ لګوي نه موږ هم خاندو موږ خو ستا په خبرو هېڅ هم نه دي ویلې موږ خو خاندو نو خو دغه درته وایم که نه دا اوس ډېر څه وایي چې ډېر خلک به مې په ارمان او ډېر بې ارمانه دي چې د دې دنیا نه ورک شي که څه متل دی پوه شوي الله له ژوند درکړه چې خپل مور پلار وساتې خپل وروڼه خویندو ساتې خدای باندې سم مه کوه قسم درته خورم زما داسې حساب د زړګا چې زه صرف راځم 2 ګنټې دی کوکو ته پته ده ګنټه 2 ګنټې لایف داسې چې په لارې روان یم بیا چاله ور وخېجم ګپ شپ ورسره لګوم پوه شوې نو 2 ګنټې یا ګنټه 2 ګنټې لایف چلو مو خپلې ډرامې مسخرې چا سه ګیم وکړمه چا سه څه کومه بس هسې ډرامې پکې بس ښه خبره ده نه تی خبر یم چې دا میډیا څه شی دی نه تی خبر یم چې دا میډیا څه شی دی نه ته دې نه خبر یم چې زه دنیا کې قسم دی که د دې نه خبر یم چې زه مشهور شوم یا ما خلک پیژني او دومره پورې پوه یم چې یاران دوستان راسه ډېر ملګري شوي څوک راله جامې راولېږي څوک راله څپلۍ راولېږي داسې خلک راسه ډېر د دې ټیک ټاک نه ملګري شوي الله دې آباد لري پوه شو په دغې پوهېږم نور زه په دې شیانو نه پوهېږم سیده ساده سړی یم په دې کې چې لږ فرق راشي په دې اډې کې اریان ته ووایم خپل خیال ساته الله دې خوشحاله ساته په ځینې څه خبره خفه شوې نو معذرت درته کو خفه پرې رانه نه شي موږ د نه معذرت غواړو زړګا علامه باد لره تل خوشحاله اوسئ بریالي سبا به دواړه راځو 10 بجې ښایسته خپل ګپ شپ وکړو Thank you, Tan. Inshallah ka khair. Okay, no. هغه ته ووایه هغه ته ووایه خفه نه شي ډېره مننه هغه ته ووایه خفه نه شي وایي هغه هسې ګپ لګوي ډېره مننه